راځئ دوستانو په الماني ژبه کې درې مهمې جملې زده کړو. یوه جمله په اوسنۍ زمانه کې جوړومه، یوه په را روانه زمانه کې او یوه په تېره شوې زمانه کې. تېره شوې زمانه کې به تاسو په آخر کې جمله جوړوئ چې ستاسو الماني ژبه د دې سره زده شي او ښه شي او په یاد مو شي. کله چې زه وایم زه کار کوم، زه کار کوم یعنې اوس لګیا یم کار کومه، لګیا یم کار کوم. فعلا اوسنۍ زمانه وایو اش arbeite یا اش arbeite، یوه خبره ده. او وایو زه به کار وکړم، مطلب آینده کې زه به کار کوم یا زه به کار وکړم. دا آینده زمانه ده دوستانو، مستقبل چې ورته وایو اش werde arbeiten یا اش werde arbeiten. او دوستانو تېره شوې زمانه کې هم وایو ما کار کړی دی، ما کار کړی دی، تېره شوې زمانه ده. دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو دوستانو تاسو په کمنټونو کې وکړئ. دغه طریقه د دې لپاره وایم تاسو ته ځکه چې تاسو ولیکئ، ځکه چې دغه جملې چې تاسو یاد شي، کله چې یو جمله ولیکئ هغه به هغه ته همیشه لپاره یاد وي. همدغه لاره تاسو الماني ژبه زده کولی شئ.